زما د خور خاوند ما سره داسې ناروا کار وکړو. زما خور به چې کله د بچو بیماره شوله نو زمونږ کور ته به راغلله او دلته به یې علاج کېدلو. په هغه کال باندې هم زمونږ کور ته زما مشرۍ خور راغلله، د بچو بیماره وه، خو په هغه ورځو کې زما مور او پلار په کور کې نه ول او په اخرو ورځو کې زما خور باندې دردونه ډېر زیات شول. نو زه مجبوراً د خپلې خور سره اسپتال ته لاړلمه. اسپتال کې په موږ باندې شپه راغلله او د شپې 12 بجې وې. زه په واټ کې ناسته وم او ډېره زیاته یریدلمه. په دې کې یوه نرس راغلله او راته یې وویل چې ستا خور طبیعت ډېر زیات خراب دی او راشه. زه په منډه باندې هغه کمرې ته لاړلمه. هلته ما چې کمره کیسې کړل نو کمره کې نه ډاکټر و نه نرس وه او زما خور هم په بیډ باندې نه وه. زه ډېر زیاته ویرېدلمه او د کمرې نه راوتو سره ور بند شولو او زما اوښې ولاړو. ما له یو پرچه لاس کې راکړله او راته یې وویل که ته غواړې چې ستا خور اوسې کړې نو چې زه څه غواړم هغه راسره وکړه. زه ډېره زیاته ویرېدلمه او ما ترې تپوس وکړو چې زما خور څه شوله. هغه وخندل او زما سیټ ته رانږدې شو. زه په یاره کې د دیوال سیټ ته لاړلمه. په دې کې ما د یو ماشوم اواز واورېدلو. ما ته طاقت راغللی او په منډه مې دروازه په زور سره کولو کړله او د نرسانو واټ ته مې ځان ورسولو او هلته مې چغې جوړې کړلې. ما چې شاته وکتل زما اوښی غیب و او اخوا دېخوا مې وکتل هغه نرسه مې خمسي نه کړله. ډاکټرانو ریکارډ کیمرې چک کړلې او پولیسانو ته یې انفارم وکړو. پولیسان راورسېدل او زما اوښی ګرفتار کړلو چې نورو دوو مقدمات کې هم ملوث شوی و. هغه شپه زما خور، زه او دغه ماشوم الله بچ کولو. زه چې اوس هم د هغه دروازې غږ واورمه نو زه ډېره زیاته ویریږمه.